نو سلامونه. که غواړئ چې خپله ویډیو مو یا هغه ویډیو چې سایز یې زیات دی او تاسې یې غواړئ په داسې موبایل کې ولګوئ یا غواړئ چې هغه موبایل کې دا هم چالان شي یا تاسې ولیدلی شئ، نو بعضې د خصوصا هغه موبایلونه چې واړه د بټن والا موبایلونه دي، نو دې کې تاسې نشئ کولی چې فل ایچ ډي ویډیو چالان کړئ. نو هغه لپاره تاسې مجبوره یاست چې دغه ویډیو هماغه سایز ته هغه کړئ چې تاسې په بټن والا موبایل کې یا وړوکي موبایل کې هم هغه کړئ. غټ موبایلونه کې یا سمارټ فون چې ورته وایي، سمارټ موبایلونه دې کې خو مشکل نه لري، هر سایز شي چلوي. خو دغه وړو هغه لپاره که غواړئ چې تاسې دې وړوکو موبایلو دپاره هم ویډیو ورته برابره کړئ، هغه لپاره تاسې باید ویډیو کمپریسر دغه برنامه چې تاسې یې ویډیو کمپریسر دغه به له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ما دلته ډاونلوډ کړې ده، زه به پرې کلیک وکړم. کلیک کول نه وروسته داسې سکرین به ستاسې مخې ته راشي. په دې کې اپشنونه خو زیات دي، ویډیو کمپریس کول هم شي، نور هغه دي، خو فعلا موږ ته د وړوکي موبایل دپاره یا د بټن والا موبایل چې هغه لپاره موږ غواړو چې یو ویډیو ورته کنورټ کړو، نو موږ به په کنورټ ویډیو دغه لومړنی اپشن چې دی په دې چې موږ کلیک وکړو، دلته به موږ سره ویډیوګانې مخې ته راشي. نو زه به دلته د اسانۍ دپاره چې کار ژر هغه شي، ویډیو ډېره اوږده نه شي، نو زه به دا 11 ثانیو والا چې 11.6 MB ده، زه به دا هغه کومه انتخاب کوم. انتخاب چې مې کړه بیا هغې نه وروسته دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. نیکسټ باندې چې مو کلیک کړو، تاسې نه به پوښتنه کوي چې کوم هغه ته تاسې غواړئ چې دغه ویډیو کنورټ شي. ګورئ MP4 هم ده، FLV، MTS، M4V، WMV، دغه څومره چې تاسې یې تقریبا 14 ډوله تاسې ته دا ویډیو هغه کولی شي. نو وړو موبایلو لپاره عموما دغه 3GP او یا هم MPEG دغه ویډیوګانې هغه کېږي. موږ فعلا 3GP انتخاب کړه، 3GP چې مې انتخاب کړه هغه نه وروسته به په کنورټ ویډیو باندې کلیک وکړم. دلته که تاسې ورته نوم ورکوئ، زه ځان نه یو نوم کوم، که ور یې نه هم کوئ هم مشکل نشته. نو بیا به په سټارټ باندې کلیک کوم. سټارټ باندې چې مې کلیک وکړ، دغه 11 ثانیې ویډیو چې وایي یا 11.6 MB، نو دلته زه به یې تاسو ته لایو هغه کوم. دا کوم ویډیو مې کټ کړې نه ده، نه یې کټ کوم، چې تاسې یې خپله هم ووینئ چې دا څومره وخت کې هغه کوي. نو تاسې وینئ چې تقریبا ویډیو کنورټ شوې ده. نو یو خبره هم په پام کې وي چې کله دا ویډیو که هغه تاسې ویډیو نه اډیو ته اړوئ، که هر هغه ته تاسې به دغه برنامې نه وځئ، همدلته به اوسېږئ، ځکه که شاته لاړئ دا اتومات کټ کېږي، نو بیا نه کنورټ کېږي. نو دا ګورئ دلته تاسې کمپلیټډ ولیکئ 100% کمپلیټډ، بیا به په نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ باندې چې مې کلیک وکړ، دلته تاسې لیدلی شئ چې دغه ویډیو یې 3GP ته اړولې ده، دا به ستاسې ګیلري ته اتومات ډول هغه شي، ضرورت نشته چې تاسې ډاونلوډ کړئ یا ثبت کړئ. نو دلته یې لیکلي سیفډ په خپله تلیفون هغه ته حافظې ته ورغلی. نو زه به په دې باندې کلیک وکړم، تاسو ته به یې هم ښیم چې خاص څه فرق هم په هغه کې نه دی راغلی سایز کې، خو دا 3GP ته اړول شوې ده.